د تورخم څخه تازه خبر. سلام، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه خبر ته. ننګرهار. د ننګرهار طالب سیمه ییز مسؤلان وایي چې پاکستاني پوځیانو د تورخم دروازه د مسافرو پر مخ تړلې ده. د ننګرهار د طالبانو د اطلاعات او کلتور ریاست چهارشنبه د زمري په 3 ویلي چې د پاکستان پوځ ویزه لرونکو افغانانو ته هم د تګ راتګ اجازه نه ورکوي. تر اوسه د دغې دروازې د تړل کېدو لامل نه دي په ډاګه شوي. طالبانو ویلي چې دوی له پاکستاني لوري سره د دغې دروازې د پرانیستلو په تړاو خبرې کوي. د تورخم لاره وخت ناوخت د پاکستاني پوځیانو او طالبانو ترمنځ د ناندریو او شخړو له کبله تړل کیږي. دوستانو، دا د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا مو په الله سپارم. ښې چارې، ښه وخت.